محترمینو، په دغه شپه باندې عبادت کول او په ورځ باندې روژه نیول دا خو زموږ د کتابونو ثابت. فتاوای دارالعلوم ذکریا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 323 هغه لیکلي دي چې د 15 شعبان په ورځ باندې روژه نیول دا مستحب ده او په حدیث سره ثابته ده. اگر چې دا حدیث ضعیفه دی لیکن په فضایلو کې بغیر اعتقاد د سنت عمل کولو گنجایش شته. او هغه لیکي پر صفحه نمبر 324 چې په ټوله ذخیره حدیث کې صرف یو حدیث په دا حکله موجوده دی چې د هغه څخه د 15 د ورځې روژه ثابتیږي او په هغه حدیث باندې محدثینو ډیر کلام کړی دی، مستقل رسالې په لیکل سوي دي، خو د هغه باوجود و هغه ته موضوع ویل کېدلی نسی. اگر چې هغه سندن ضعیفه دی لیکن موضوع ویل ورته جایز نه دی. او دغه رنګه په اسلامي فقه کې هم لیکلي دي صفحه نمبر جلد نمبر اول صفحه نمبر 419 چې په دغه شپه باندې عبادت کول او په ورځ باندې روژه نیول د دې ذکر په حدیثو کې سته، د دې ذکر په حدیث کې سته. او مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله هغه هم لیکلي دي چې د 15 د ورځې د روژې د نیولو پر استحباب باندې د علما کرامو تصریحات سته. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله هغه هم لیکلي دي چې په 15 په ورځ باندې روژه نیول دا مستحب. زوال السنه صفحه نمبر 10. نو محترمینو، په دغه ورځ باندې روژه نیول او د شپې عبادت کول چې د ابن ماجه حدیث چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسې د شپې عبادت کوئ او د ورځې روژه ونیسئ، نو پکار دا ده چې په دغه شپه باندې عبادت او په دغه ورځ باندې روژه ونیول سي. نو ډېر کتابونه چې د دې پر نفع باندې راغلي دي، نو پکار دا ده چې سړی ډېر زیات ټینګښ هم پر دې باندې نه وکړي چې بیا خبره د بدعت طرف ته ولاړه سي. نو یو مستحب عمل دی او پکار خدا ده چې هر شپه سړی عبادت کوي، هر شب قدر است، هر شپه د مسلمان لپاره فضیلت والا ده که چیرې دی قدر وپېژني. خو د دغه وجه سره نن سبا چې دا علما منع کوي چې مسلمانان صرف د دغه ورځو سره عبادت مخصوصه کوي، صرف په دغه ورځ باندې عبادت کوي چې کوم د فضیلت شپې دي، دا نور شپې بیا دي وای عبادت ته ډیر پام نه وي، نو عبادت ته ډیر توجه وراړي. پاتې سوه دا خبره چې په دغه شپه باندې څوک آتشبازیانې کوي او دغه رنګه په یو بله طریقه سره پټاخیانې پټاوي، خوشحالي جوړوي. نو د دې په هکله فتاوای بینات جلد نمبر اول صفحه نمبر 550 هغه لیکلي دي چې دغه د شب برات 15 په شپه باندې داسې خوشحالي جوړول، آتشبازي کول، پټاخې کول دا جایز نه دی، ځکه په دې کې ډېرې ګناوې راجمع سي. اول خدا چې په دې باندې مال فضول بربادول وي او په قرآن شریف کې فضوله مال خرڅول والا ته د شیطان رور ویل سوی چې الله جل جلاله فرمایي چې دا د شیطان رور دی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، چې کوم څوک فضول مال خرڅوي، بې ځای مال خرڅوي، دا د شیطان رور دی. نو مسلمان ته خو د شیطان نه فنا غوښتل پکار ده، نه چې دی ځان د هغو ورور جوړ کړي. او دویم دا چې په دې سره د لاسو د پښو د سوځلو اندېښه وي، کور ته د اور لګېدلو خوف وي او د مال او خپل ځان په هلاکت کې اچول وي، نو دا خو نوره هم